وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. محترم مسلمانانو ورونو خويندو، الله رب العالمین په کال کې یوه میاشت رمضان د دې روژې نیول په مسلمانانو نارینه او زنانو فرض کړي. خو دا روژه دا څه ته ویلی کیږي؟ د ټولو نه اول روژه دې ته ویلی کیږي الصیام، ځان را بندول، الامساک عن الطعام والشراب والشهوة تعبدا لله تعالی، چې ځان د خوراک د سکاک او دارنګې د خپل شهواتو او د خپل کور والا سره د کوروالی نه د روژې په حالت کې یعنی د ورځې د دې نه ځان بندول، کنټرولول. خو نیت به پکې دای چې صرف او صرف د الله رضا. که نیت دې دا وکړو چې یا صرف زما دا بدن دې ته فایده ورسیږي او د الله رضا دې مقصد نه و، بیا هم دا روژه الله ته قبوله نه ده. نیت به دا کوي چې دا کارونه کومه اگر چې زما صحت هم پکې پیدا رسي، خو اصلي نیت مې دا دی چې رب العالمین زما نه راضي شي، زه د الله بندگی کومه. دې ته روژه ویلی کیږي. د دې وجه نه حدیث کې راغلی دی، ابن خزیمه کې دا روایت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یدع الطعام من اجلی. دا انسان چې دی ته په دې روژه باندې ډیر اجرونه ولې میلاویږي؟ وجه دا ده چې دی خوراک زما د وجې نه پرېږدي، ویدع الشراب او سکاک و بسکل جوس وغیره دا سکل زما د وجې نه پرېږدي، ویدع لذته من اجلی، شهوات خواهشات گناهونه زما د وجې نه پرېږدي، ویدع زوجته من اجلی، او خپل بیبی د خپل بیبی سره هم بستری کول زما د وجې نه پرېږدي. الله فرمایي نو د دې وجې نه د ده دپاره ډېر اجرونه دي. هغه اجرونه د بخاري او د مسلم په حدیث کې دي. د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی چې نبی علیه السلام فرمایي کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها. انسان چې هر یو عمل کوي د هغه یو عمل په بدل کې ورته الله لس نیکیانې ورکوي، بلکې الی 700 ضعف. بعض عملونه داسې وي چې الله رب العالمین د هغې په بدل کې انسان ته 200 چنده اجرونه ورکوي، 200 بدلې ورکوي. خو رب العالمین فرمایي الا الصوم، روژه چې ده فانه لی وانا اجزی به، د دې اجرونه بې حسابه دي، 200 نم ډېر دي، د 0 نم ډېر دي. ځکه د انسان روژه زما دپاره نیسي نو زه به بدلې ورکوم، یعنی بې حسابه بې شماره. وجه څه ده؟ وجه دا ده یدع شهوته وطعامه وشرابه من اجلی. په روایت د ابن خزیمه کې وشرابه، خپل شهوات معنا حق حلال نکاح باندې خپل بیبي سره پریوتل دا هم پریدي، وطعامه خوراک هم پریدي، سکاک هم پریدي. په روایت د ابن خزیمه کې ولذته نور خواهشات ګناهونه هم پریدي. نو ځکه د دومره ډیرو اجرونو حقدار دی دا انسان. نو چې کله نن سبا په دې دور کې د مولا د اذان د سحر د مولا د اذان نه واخله تر د نور د ډوبېدو پورې، په عربي کې ورته طلوع الفجر وایي، چې کله د سبا ټیم داخليږي د هغې نه واخله تر د نور ډوبېدو پورې دا ټوله ورځ به انسان خوراک سکاک او دارنګې همبستري د خپلې بیبي سره دا به نه کوي. الله قرآن کې همداسې فرمایي وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. نو روژه دغې ته ویلی کېږي چې د مولا د اذان نه واخله د سحر د مولا د اذان نه د سبا راختو په وخت کې تر د ماښام د نور د ډوبېدو پورې، دغه ټیم پورې به انسان د دې خوراکونو او د دسکاک نه به ځان منع کوي. دارنګې هغه ستنې هغه ډریپونه چې هغه انجکشنې چې انسان د بدن ته غذا ورکوي، لکه بعضې داسې ستنې راوتي چې انسان یې 3 ورځو پورې د هغه ولږ او تنده ختمېږي، دغه هم روژه ماتوي. د هغې نه به هم ته ځان ساتي. او چې کله سړی په پوزه کې اوبه اچوي او دس کوي نو هغه به دومره
حتی نرسوي چې د مرۍ ته ورسیږي. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، ابو داود، ترمذی او نسائی شریف کې دا حدیث دی چې وبالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما. پوزه کې اوبه اچوه او مبالغه پکې کوه. مبالغه معنا دا ده چې داسې راکش کوئ په دې پوزه کې چې کله اودس کې، خو چې کله روژه وي د روژې په ورځ باندې دا کش کول مه کوه په دې پوزه کې، بلکې اسې اوبه ور اچوه، د دې وجې نه چې ستا د مرۍ ته لاړې نشي. نو خلاصه دا شوه، روژه دې ته ویل کېږي چې انسان د خوراک، سکاک، خواهشاتو، ګناهونو، غیبتونو، تهمتونو د دې ټولو نه ځان وساتي، د خپلې بیبي سره د همبسترۍ نه ځان بچ وساتي د ورځې د روژې په حالت کې. دې ته روژه ویل کېږي او نیت یې دا وي چې د الله رب العالمین د رضا په خاطره. الله رب العالمین موږ او تاسو ټولو ته د صحیح روژو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین.